خبره دا ده چې دا سلیم خان وختي څنګه خبره وکړه چې د پښتون قام له الله پاک څه ورکړي وي نو دا حقیقت دی چې دا په سوره رحمان کې روزانه بیانېږي او بیا هم دا نن که موږ کومې ستونزې لرو تکلیفونه لرو نو دا هم د دغه وسایلو د لوټلو دپاره موږ په یو جنجال کې اخته شوي یو نه چې څه ستونزې نه خو ټولې بیانې شوې اوس به دې طرف ته راځو چې دا ستونزې به حل کوو څنګه ځکه چې زموږ مسله خو هم دا ده چې موږ په یو دومره غیر متوازن وفاق کې اوسو چې یو کام 4.5% دی او دا باقي 3 وړه راغونډې کړه مطلب دا دی دا د هغې نه کم دی او دویمه دا چې موږ په فیډریشن کې اوسو او ښکاره باره چې موږ سره کم زیاتي کېږي هغه دا دي چې پنجاب دی د هغه ځمکه زرخې زره ګو چې زما په اوبو زرخې زره غنم پیدا کوي نو د هغه په روپۍ کې 14 انې اختیار دی کله وی غنم در کوم وړه نه در کوم کله وی وړه در کوم غنم نه در کوم کله وی دواړه نه در کوم اوس مالم خدای نعمتونه راکړي وي اوس هغه نعمت سره لکه څنګه چې سلیم خان بیان کړ 9.5 زره میګا واټ بجلي زه اوبونه جوړوم په 1 روپۍ نه جوړېږي چې دا چې کله د میټر ته راشي او دا خرچې پې وشي نه په 1 روپۍ شي ریسنټلی موږ هغه لیکت دی موږ چې یو پروګرام په خیبر نیوز کړی تاسو ته ګوره پته نشته موږ دلته رور پسې په 15 مرلې په 10 روپۍ لرګي راغستې دي 150 ارب روپۍ سالانه د سنټرل ایکسایز ډیوټۍ په مد کې دا پښتون قام د دې د ځمکه ورکوي اوس موږ سره کومه لبه روانه شوه یعنی سوچ پکار دی او بیا خاص کر دی ځوانانو له سوچ پکار دی اوس د هغه 150 ارب روپۍ چې دي دا په سنټرل ایکسایز ډیوټي په سیګریټ مینوفیکچرینګ باندې رولوین صاحب په سیګریټ جوړېدو ده اوس تماکو دلته دي ارزانه بجلي دلته ده موږ سره د ټیکسټایل سکل لیبر نشته خو موږ سره د ټوبیکو سکل لیبر شته د دې دومره وسایلو باوجود کارخانه جوړېږي په چکوال کې کارخانه جوړېږي په کشمیر کې دا سره لپاره که سبا دا څنګه چې اوازونه راوچتېږي موږ په دې فیډریشن کې د خپلو وسایلو تپوس کوو په دې وسایلو کې بیا موږ د ټوبیکو په دې فیلډ کې د سنټرل ایکسایز ډیوټۍ نه حصه غواړو نو پنجابي بوی چې ستا نه خو ډېر سګرټ زه جوړوم کشمیري بوی چې ستا نه خو ډېر سګرټ زه جوړوم نو موږ له دا خبرې مد نظر ساتل پکار دي او د دې لپاره به موږ به د شنې او د برګې او د خړې د دې خولونو نه بار کېږو څه مودې لپاره ځکه چې د 40 کالو نه موږ سره کوم عمل شروع دی د وسایلو د لوټلو په شکل کې د دنیا ته د بدنامولو په شکل کې پښتون قام د دنیا ته په کوم شکل نه خولی شو دهشتګرد دې جوړ کړ طالب دې جوړ کړ الان کې پښتون تاریخي طور دهشتګرد نه پاتې شوی پښتون خو د مینې د محبت د یووالي درس ټول عمر د قانون له ورکړی دی په دې پیژندل شوی دی چې پښتون یو اعتباري قوم دی که پناه دې ورسره واغوسي عزت بدله درکړي نن یې زمانه ډاکو جوړ کړو نن یې زمانه دهشتګرد جوړ کړو نن یې زمانه طالب جوړ کړو نو زما اوس که زه راځم دې طرف ته نظر تجویزونو په شکل کې راځم مسایل خو سلیم خان دې ټولو پیش کړو موږ لره دې ثوابه په سطح باندې د خپل فورم وسیع کول پکار دی او موږ له باقاعده که میاشت کې پلس پروګرام کوی که 15 پروګرام کوی چې په دې موضوع باندې موږ کلو ته لاړ شو او د یو فورم د طرف نه لاړ شو او د یووالي د جذبې د لاندې لاړ شو د یو پارټۍ او د یو دغه په شکل کې نه ځو د یو فورم په شکل کې ځو په هغه فورم کې ځوانانو ته ډېر اپیل کوو چې پکې شامل شي او ځوانانو ته پکې مطلب دا دی د وینا او د ویلو موقع ورکوو چې دا نوې کل لکه دا زموږ ارمان نه دی موږ به صرف په دې کې څو باندې وخت تېرو چې داسې ما سره 9.5 زره میګا واټه بجلي را د اوبو نه جوړېږي او پاتیا پیسې جوړېږي نو زما را بچې به دا وسایل کله خوري نن که زه د یوې بجلۍ مالک شوم نو موږ به په دې یونیورسټیو کې د بچو پیسونه ورکړو الټه موږ ته بلکې سعودي عرب په شان وظایف میلاویږي تا سره د څه کمې دی تا سره ماربل شته تا سره پارس شته او د ټولو نه لوی دولت چې پښتنوال الله ورکړی هغه یې څه ورکړی ته یې د نیمې دنیا په دروازه کې پیدا کړي دا چین په ما مین دی دی چې نن د یورپ نه دغه دنیا نه خپل ملک ته راځي 26,000 کیلومتر مزل کوي په دریاب کې
او چې زما په لار ځي نو 3,500 کیلومتر مزل کوي. دا 72 ارب ډالر چې دی په ما لګي دا په ما نه دی ماین. دا چې دی یو کال په دې لار لاړ شي دی په کرایه کې دا ځان ته بچ کړي او دغه وسایل لا ټچ شوي نه دي. هغې باندې د دنیا نظر دی نن پې موږ وژنې نن پې موږ بې کوره کېږي. کوم هغه ظلم موږ سره په دې وطن کې ونه شو. د دې صرف او صرف په شا باندې دا یوه خبره ده چې زما وسایل لوټ کېږي. خو اوس سوچ وکړئ چې په دې ډانچه کې موږ د خپل وسایل هسې لوټ شو. زه خو صفا خبره کوم زما په مخ کې و چې څوک وایي ما د بجلۍ منافع را نه کړه په خدای مې قسم یې زما انتهایي بدي چې نفرت مې شي دی د څه د بجلۍ منافع ما له خپل وسایل راکړه چې ته ما له څومره سروس راکړې په کارپوریشن کې راکړې په روزګار کې راکړې هغومره خرچه به درکوم. ولې په دې امریکا چې 52 ریاستونه خوشحاله دي د هغې مالي خودمختارۍ شته هغې تر دې پورې چې د هغې سپریم کورټ هم دغه ریاستونو ځان لري. هغه سپریم کورټ شریک دی چې په هغې کې قانوني میټر ډسکس کېږي. نو خبره به دې پورې کوو چې ښه مطلب دا نو امین صاحب دا دانشوران خلک ناست دي دې له یو فورم جوړ کړئ او دغه یو فورم دپاره بیا مطلب دا موږ له یو داسې خبره پکار ده چې په هغه خبره باندې مطلب دا موږ وپاک ځان ته کینو او دغه نه موږ دا ډیمانډ وکړو. زه خو منافع نه غواړم زه خو زما خو ایم دا دی چې زه به خپل وسایل غواړم او چې باقي ریاست دی ریاست ما له څومره سروس راکوي د هغه همره خراجات منم. یو دویم نمبر خبره دا ده چې په دې 13 کالو کې دې پښتون کام سره څه وشو نو پښتانه د الله فضل دی رزق پسې تللی دی په هر ځای کې شته. هغه اوازونه مضبوطول غواړي چې موږ یو بین الاقوامي یو داسې کمیشن جوړ شي چې دا موږ سره څه وشو نو آیا پښتون د دې حقدار جنگ زمان نو جهاد نو څنګه چې لکه سلیم خان وایي په پښتنو خو جوماتونه ډک دي په پښتنو خو د خلکو اجتماعګانې ډکې دي بل موږ خو من حیث القوم مسلمانان پیدا شوي یو نو دلته داسې کوم هغه عمل دی چې دلته د جهاد فلسفه راغلې ده. یو دویم نمبر خبره ده الله یې موږ ته بربنډوي څنګه یې بربنډ کړو دی وي دا فساد دی نن د پوجي اپریشن دی وي دا جهاد دی نن د پوجي اپریشن څه دی رد الفساد دی او که نه دی. نو دا خبرې خلکو پخوا کړې وي چې دا فساد جهاد نه دی فساد دی خو دی به وایي نه دا د پاکستان جنګ دی چې دا د پاکستان جنګ نه عمران خان په امریکا کې ونه وي چې نور د پردو جنګونو حصه نه جوړېږم. مقدمه خو موږ ګټلې ده خو اوس موږ له د انا د هول نه وتلي. زه وایم هغه تبلیغیانو خبره چې ته وخوره ته کښېنه ته پاسه موږ به ځان نه یادو موږ به بل یادو او په دې انا د هول نه د وتو په خاطر موږ د خپلې مسلې حل کولی شو او باقي په دې وطن کې بنیادي مسله چې هغه امن دی. ابراهیم علیه السلام چې دا امن سوال کوو سره پاره کوو په امن کې ترقي ده په امن کې خوشحالي ده. نو لومبنی خو د موږ نه امن اخیستی دی نو د امن د راوستو دپاره چې دا د هر چا ضرورت دی نو امن به راځي په یووالي باندې او د یووالي تر څه مودې پورې چې موږ په دې مطمئن شو چې موږ د وطن کې امن راوستو نو د سپین بیرغ تحریک ضرورت شته او که نشته. تپوس کوم ستاسو نه د سپین بیرغ تحریک شته نو که چېرې موږ د خپلې سرې سره او د خپلې خړې سره دا سپینه جنډه ولګو نو څه ګناه دی. نو صوابی چې څنګه زرخېده ځمکه را د سیاست زرخېده را د میهمان نوازۍ زرخېده را د مینې د محبت زرخېده را نو دا رانه هم دې حالاتو ګډه وډه کړه. نو صوابی به بنیاد کو او د خپل پښتون کام د دې ستونزو د حل کولو دپاره مشران ناست دي چې دوی بیا باقي څنګ کې موږ به ورسره تعاون کوو او موږ وایو چې موږ کلو په کلو دا فورم ورسوو او هلته موږ په دې موضوعګانو باندې دا خلک راغونډ کړو دا خپل پیغام ورته ورسوو. زما دا یو څو ما د ګوډې خبرې ما وکړې او زه ستاسو یو وارې بیا ډېره شکریه ادا کوم چې واقعي چې موږ د سرونه ښکته کول پکار دي ګریوان کې کتل پکار دي موږ ډېر دړمن شو. هسې تاسې په ایماندارۍ ووایه چې 2.5 ماشومان دی او کوم مړه شي هغه کوم ځان ته خوشحاله ویلی شي. په دغه ورځ په 3 ورځ موږ د هغې جلوس ایسته دا لیاقت روډ جام دی 14 کسانو موږ د چوکیاتګار نه تر پریس کلبه پورې جلوس ایسته دا موږ په دې خپلو بچو خپه وو. نو ما سره خو د خوځایم چې پښتون په ګریوان کې وګوري چې د سره د خوشحالۍ څه وي میندې سرتورې سرې شوې په پردو وطنونو وګرځېدې بچي یې مړه شو تباه او برباد شو شکلونه هم روان شو. موږ هم لا وایو چې موږ روغ یو موږ هم لا وایو چې موږ خوشحاله یو.
الله دې زمونږ او ستاسو دا ناسته د کام د یووالي سبب وګرځي، د دې کام د بهترۍ سبب دی وګرځي، د دې وطن د امن سبب دی وګرځي. او زه یو وارې بیا دې فورم ته چې راغلم ډېره مننه کوم چې دوی په دې موضوع راغونډ شوي دي او دا موضوع به تر خبرو تر حده پورې نه پرېږدو، دا به تر عمل تر حده پورې کوو او په کلو کې رول امین چې پروګرامونه جوړول پکار دي. والسلام.